السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی شئ چې خپله آی ډي له هیکرانو څخه وساتئ. د هغه پارت 2 ده. یعنې ملګرو زیاتره ملګرو دغه پوښتنه کړې وله چې دلته له مخه ما یوه ویډیو اپلوډ کړې وله چې د فیسبوک آی ډي مې له هیکرانو څخه داسې محفوظه کوي. نو ملګرو هغه ټوټل طریقه ما دې تور ښولې وله او بیا زیاترو ملګرو پوښتنه هم وکړه چې دغه طریقه به موږ څنګه اپلای کوو او په دغه باندې موږ سم سر نه خلاصیږي. ملګرو هغه طریقه اوله ما تاسو ته اپلوډ کړې ده، هغه به تاسو زما په چینل کې وګورئ او د هغه رقم دویمه ویډیو یې دغه ده. دغه دویمه ویډیو یې هم تاسو خامخا وګورئ چې تاسو به څنګه خپله آی ډي له هیکرانو څخه ساتئ او هغه به بیا تاسو څنګه لوګ ان کوئ. نو ګوره ملګرو زه به راځم خپله فیسبوک آی ډي خلاصوم. کله چې ملګرو زه د خپل فیسبوک آی ډي خلاصوم نو ګوره ملګرو دغه آی ډي ما ویریفای کړې وله، یعنې ما له فیسبوک له هیکرانو څخه دغه آی ډي پټه کړې وله چې بیا یو څوک هم زما د فیسبوک آی ډي نه کړي را خرابه. نو د هغه رقم ګوره ملګرو ما تاسو ته ویلې یم کله چې هم تاسو خپله آی ډي خلاصوئ یو وارې به تاسو هغه اول حساب ما تاسو ته اپلوډ کړې ده، هغه ټوټل سیټینګونه به تاسو هلته وکئ او بیا چې کله تاسو خپله آی ډي بل ځای خلاصوئ یو وارې خو به تاسو ایمیل یا فون نمبر ورکئ. ملګرو کله چې هم هغه تاسو ورکئ بیا دلته دی له تاسو څخه پاسورډ غواړي. پاسورډ ګوره زه اوس راځم د خپلې آی ډي پاسورډ ورکوم. نو ګوره ملګرو ما د خپلې آی ډي پاسورډ ورکوي او د هغه رقم به زه لوګ ان وم. ګوره ملګرو کله چې هم زه لوګ ان وم اوس دی دلته له ما څخه بل کوډ غواړي. نو دغه کوډ د څه شي ده، په دې کوډ باندې اوس تاسو زیاتره ملګرو خلک دغه یعنې هغه ویډیو چې ما اپلوډ کړې وله دوی چې خپله آی ډي ویریفای کړې ده بیا دوی ته دغه نه معلومیږي چې دغه کوډ د څه شي ته وایي. لوګ ان کوډ ریکوایرډ انټر د کوډ وی سینډ یو پای ټیکس میسیجز ټو لوګ ان. ګوره ملګرو دا لوګ ان کوډ غواړي. اوس که کله هم ګوره تاسو هر چاته د خپلې فیسبوک پاسورډ ور وښیاست چې دا زما د فیسبوک نمبر دی او دا مې د پاسورډ ده، نو اوس ته زما آی ډي خلاصه کړه. کله چې دی تاسو آی ډي خلاصوي هغه چې کم نمبر تاسو ورکړی دی په هغه باندې یو نور کوډ ځي، هغه کوډ به بیا تاسو دلته کې وایي. ګوره ملګرو اوس ما ته کوډ رالی نو تاسو ته ګوره په میسج باندې هغه کوډ درځي. هغه کوډ که هر څو ولو هغه کوډ به تاسو دلته کې ولیکئ. ګوره ملګرو هغه هره وارې نوی کوډ راځي، زوړ نه راځي چې تاسو یو وارې دا زوړ کوډ ده یا هغه هره وارې تاسو ته نوی کوډ رالېږي، یعنې بیا به هېڅوک هم تاسو د فیسبوک آی ډي نشي در خرابولی. نو دغه پارت 2 ده. صرف او صرف تاسو اوس کنټینیو وئ او ستاسو د فیسبوک آی ډي به تاسو ته خلاصه سي. ډېره اسانه طریقه ده، هېڅ مشکل هم نه لري. نو اوله ویډیو بیا هم تاسو وګورئ، زما په چینل کې تاسو ته میلاویږي چې تاسو به څنګه د فیسبوک آی ډي له هیکرانو څخه ساتئ او بیا چې تاسو څنګه لوګ ان کوئ هغه طریقه هم دغه ده. اوس ما تاسو ته په دویم پارت کې در وښوله. نو زیاتره ملګرو د هغه پوښتنه هم کړې وله چې موږ څنګه کولی شو چې دغه بېرته لوګ ان کړو، دا موږ نسو لوګ ان کوی. نو په دغه طریقه سره هغه تاسو لوګ ان کولی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو میلاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.